په افغاني دودیزه ټولنه کې میرمنو ته ډیر اسانه نه ده چې له کوره باندې دې د نارینهو سره کومه ګډه چاره ترسره کړي. سهرا او مشتري دوه هغه زړورې افغاني پیغلې دي چې د پوځ سره بې کچې مینې اړې کړي، ګڼ کلتوري محدودیتونه مات او د پوځ په لیکو کې د سرتیرو په توګه دندې پر مخ یوسي. دا دواړه پیغلې اوس کونړ کې د ځانګړو پولیسو په لیکو کې هم سنګر ساتي او هم د خلکو لپاره د خوندي امنیت په لټه کې دي. وظیفه ما خوب انجام شد. عملیات بالای 3 نفر از دشمن بود که در اتاق جابجا شده بودن. ما آمدیم و 3 نفر دستگیر کردیم. دیگه 3 سلاحشون هم از دستشان گرفتیم. دیگه از بین رفتن 3 نفر. دیگه عملیات ما موفقانه انجام شد. د پولیسو ځانګړې قطعه چې د بیړنیو حالاتو کابو کولو او تروریستي پیښو د مخنیوي مسؤلیت پر غاړه لري، د ښځینهو سرتیرو رول پکې د پام وړ دی. چې کله به چاودنې کېدلې او یا به بریدونه کېدل، په رادیو او تلویزیون کې به ما خبرونه اورېدل چې طلبات امنیتي ځواکونه ډېر زیات وو. واقعیت زه ډېره خفه کېدم او ډېره به غمجنه وم. نو ما راشه د خپلو ورونو سره یو ځای وجنګېږه تر څو د خپل هېواد پرمختګ وکړه. زموږ خویندې باید راشي امنیتي ځواکونو لیکو ته تر څو د ورونو سره یو ځای کار وکړي. سهرا د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره د افغان وسلوال پوځ په لیکو کې د میرمنو حضور موثر ګڼي. خوشحاله احساس کوم چې د خپل ورونو سره یو ځای عملیاتو ته ځم او زموږ په کورونو کې خپل خویندې موږ په خپله تلاشي کوو تر څو زموږ ورونه د مشکلاتو سره مخ نه شي. ځکه دا یوه سنتي ټولنه ده، ورونه نشي کولی چې خویندې تلاشي کړي، بل پښتانه دي او نه غواړي چې نارینه عسکر د دې کورونو ته لاړ شي. ډیر ځله په نظامی عملیاتو کې د کورونو د پلټونو پر مهال د کلتوري محدودیتونو له امله وسلوال پوځ له نیوکو او ولسي غبرګونونو سره مخ شوی. اوس چې په عملیاتو کې ښځینه پولیسي هم برخه اخلي، د خلکو رضایت هم ډیر شوی. او اجازه هرڅه واخیستله او منظم تلاشي وکړله. موږ ته خوشحاله کوم ستونزه موږ ته نشته دی په دې هکله کې. ډېر خوښ یو ځکه چې موږ ترقي د زنانه تلاشي کې موږ نارینه تلاشي وکړي. امنیتي مسؤلین د پولیسو په لیکو کې د میرمنو حضور مهم ګڼي او وایي اوس مهال د افغان وسلوال پوځ په لیکو کې په ډیر تعداد مسلکي میرمنې شته چې په پولیسي پوهې او نظامی مهارتونو سمبال دي. دوی تنها امنیتي ځواک نه ده بلکې یو قهرماني هم ښودلی چې کونړ ولایت کې خپل د خاورو د سرحدي ولایت نه او خپل سرحداتو نه دفاع کوي. امنیتي چارواکي وایي لا هم په وسلوال پوځ کې د میرمنو پراخ شتون ته اړتیا لیدل کیږي. حکومت هغو میرمنو ته چې غواړي په نظامي برخه کې خدمت وکړي مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.